حق دی د افغان چې ولمانځي دغه ورځ ولې ولیدل چې دی مخ په اغتشاش روانو ډزې وشوې وسلې چړې په لاسونو کې وي او زموږ وطنوال دپاره سره دی چې موږ طالب او داعش سره جنګېږو موږ نور نشو زغملی چې زموږ په ښارونو منځ کې یو څوک راپاڅېږي اصلې او یا چړې په لاس کړي او خلک تهدید کړي بعد هغې نه موږ اقدام وکړو ډېر صراحت او ډېر په سړه سینه خو اوس ځینو سیاسیونو تاسې په دغه عمل باندې نیوکه کړې ده او امنیتي ځواکونه یې تورن کړي دي چې ناانساني چلند یې کړی دی دغو خلکو سره د افغانستان ملي امنیتي دفاعي ځواکونه هیڅکله د قانون پرته به عمل نه کوي او هغه څوک چې قانون ماتوي د هغې په مقابل کې به ډېر کلک عمل عکس العمل ښکاره کوي او هغې به د قانون منګول ته ورسپاري هغه څوک چې وسله لري او زموږ وطنوال په زوروي هغه یا د منځه وړل کېږي یا نیول کېږي فکر نه کوئ یو څه په ارام هم کېدلی شول چې دوی وپوهولی شي چې ډزې دې نه کوي یا دې خلک نه ځوروي قانون تطبیق د ملي پولیسو وظیفه ده موږ خپل هغه وجداني او ایماني وظیفه اجرا کړه ورته مو ویلې نصیحت مو ورته وکړو هیله مو ترې وکړله لطفا زموږ د وطن امن او نظم مه ورانوئ ولې بدبختانه یې ورانه کړو آیا دا قابل توجیه دي چې یو څوک راشي په سړکونو کې څوک ووژني او ووهي په څه دلیل معنا څه ده څه خبره ده زموږ وظیفه ده موږ اجرا کړله او په آینده کې هم اجرا کوو تاسې سره مرکې نه مخکې زه د هغه ځوان کور ته ورغلم چې په ډزو کې لګېدلی دی او تر څنګ یې هماغه د ګارنیزون یو سرتیری هم د دوی قاتلان مشخص شوي دي پیژندل شوي دي په دې کې ملي پولیس او زموږ تحقیقاتي بخشونه په دې باندې کار کوي چې مشخصا هغه ډز چا کړی دی قاتل مشخصا باید پیدا شي او دا باید قانون منګول ته وسپارل شي په دې 130 کسانو کې چې نیول شوي دي البته د یادولو وړ ده چې په دې کې موږ بایومټریک سیستم هم لاندې دي چې ټول باید بایومټریک شي په دې منځ کې ډېر هغه مجرمین هم دي چې پخوا یې جرمونه کړي وي غلاوې کړې وي یا سرقت یې کړی وي یا په هر نور جرم کې شامل وو بنا دې چې اوس نیول شوي دي بیکګراوند چک کیږي فلټر کیږي بیا هم که نور جرمونه کې هم سابقه موږ ثابت کړل هغه هم ورباندې ډېرېږي دې ورځې نه سوا هم که کومه بله د خوشحالۍ ورځ وي په کابل کې چې پلازمینه ده خلک ډزې کوي ولې لا هم دومره خلک وسلې لري او د دوی مخه نه نیول کیږي بدبختي زموږ د فرهنګ ده زموږ بدبختانه دغه فرهنګ دی چې خوشحالي باید هوا کې ډزې وکړو درسته څو سوه کاله مخکې به دا فرهنګ و ولې موږ اوس 21مه پیړۍ ده باید پیشرفت باندې فکر وکړو ترقي باندې فکر وکړو درسته ده چې وسلې غیر قانوني وسلې هم شته دي موږ ډېرې وسلې راټولې کړې پرون او بل پرون ولې د وسلو د قاچاق او ساتنې فرهنګ د 40-50 کال نه تر اوسه پورې پاتې هر چا یو سوړي کې خپل په کور منځ کې وسلې ساتلې دي ذهنیت او فرهنګ ته تغییر پکار دی او قانون جدي تطبیق دپاره چې موږ په دې باندې تعهد لرو انشاءالله دا به عملي کوو